أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی قاف قسم دې په قران مجید بلکې دا خلق په دې خبره حیران شو چې یو خبردارون کې د دوی د خپل قوم نه دوی تراغه بیا انکار کوونکو ویل دا خو عجیب خبره ده کله چې مونږه مړ شو او خاوري شو نو ګني دوباره به بیا را ژوند کیږو دا واپس خدا عقل نه لري خبره ده حالکه زمکه چې د دوی د بدن نه سخري هغه ټول زمونږ په علم کې دي او زمونږ سره یو کتاب دی چې پکې هر څه محفوظ دي بلکې دې خلکو ته چې سو وخت حق راغې نو په هغه وخت صفا دروغ وګڼو په دې وجہ اوس دوی په شک کې پریوتی دي خنو دوی چرته د ځان د پاسا اسمان ته ندی کتلی هغه مونږه څنګه جوړ کړو او څنګه مو خاصه کړو او په هغه کې هیڅ چون چرته نشتا او زمکه مونږه وغړولا او په هغه کې مو غرونه کلک ودرول او په هغه کې مو هر قسم خاصه بوټي زرغون کړل دا ټول سيزونه سترګې رڼا کوونکی او نصيحت کوونکی دي د هر هغه بنده د پاره څوک چې حق ته رجوع کوونکی وي او مونږه د اسمان نه برکتنا کې اوبو نازل کړي بیا مو په هغه سره باغونه او د فصلونو غلې او د کجورو دنګي لوړی ونی پیدا کړي چې د میوونه دغون چکونه قط پقط نسی دا تنظیم دی بندگانو ته د رزق ورکولو په دې وبو مونږه مړز مکه راځوندې کوو او هم دغه سیبوي د مړو شو انسانانو د ځمکې نه راوتل د دوی نه مخکې د نوح علی السلام قوم او اصحاب الرس او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط رونو او د ایکا خلکو او د توبا د قوم خلکو هم دروغجن ګڼل دي هر یو رسولان دروغجن وګڼل او اخر دا چې زما عذاب په هغه باندې راغی آیا مونږه د لومبي ځل پیدا کولو نه عاجز وو خدا خلق د یو نوې پیدائش په حق لا په شک کې پراته دي مونږه انسان پیدا کړی دی او داغه پزلو کې چې کمی وسوسه راوچتيږي په هغه هم مونږه پوهیږو مونږه هغه ته داغه د مړې د رګ نه هم زیات نږدې یو او زمونږ د دې نیغ پنیغه علم نه علاوه دولی کون کی داغه خی او ګس طرف ته ناشتي او هر سیز لکی یو لفظ داغه د خلینا داسې نه راوځي چې داغه د محفوظ ساتلو د پاره هر وخت حاضر اوسېدونکو نگران موجود نوي بیا ګورا هغه د مرګ سلګي د حق سره راورسېده دا هم هغه سیز دی چې تبتري تختې دلې او بیا پسور کې پوکې وهلې شو دا د هغه ورځ چې تبتري يرولې کېدلې هر سړی په داسې حال کې راغی چې داغه سره یو راوستون کې دی او یو گواهی کوونکې د دې سيزنا ته په غفلت کې وي مونږ درنه هغه پرده لري کړه کوم چې ستا مخې ته وا او نن ستا نظر ډېر تیز دی داغه ملګری وویل ما ته چې څوک حواله وو هغه داده حاضر دی حکم کړی شو وګورځوي دوزخ ته هر یو سخت کافر چې هغه د حق سره په ضد کې وو خیر منع کوونکې او د حد نه اوریدونکې وو په شک کې پروت وو او د الله سره بل خدای جوړ کړي وو وګورځوي هغه سخت عذاب ته داغه ملګری عرض وکړو اے خدایا ما دې نه دې سرکشه کړي بلکې دې پخپل په ډېر لری گمراهۍ کې پروت وو په جواب کې حکم وشو زما وړاندې جګړه مکوي ما تاسو مخ کې د بد انجام نه خبردار کړی وای زما په دربار کې خبره واپس کیږي نه او زه په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکې نه يم په کوم ورځ چې مونږه د دوزخ نه تپوسو کړو چې آیا تو ډک شوي او هغه وای چې نور سشته او جنت با متقیانو ته ورنږدې کړي شي لګ به هم لري نوي حکم بوشي د هغه سجده چې تاسو سره به وعده کېدله د هر هغه سړي د پاره چې ډېر رجوع کوونکې او ډېر حفاظت کوونکې وو چې بیل دوبا د رحمان نه یریدو او چې د رجوع کوونکې زړه سره راغلي دي ورننو ځای جنت ته د سلامتیا سره
هغه ورځ به د همیشه ژوند ورځ وي هلته به د هغوی د پاره هغه هر څه وي چې هغوی غواړي او زمون سره د دین هم زیات ډیر څه د هغوی د پاره دي مونږه د دوی نه مخکې ډیر قومونه هلاک کړي دي چې هغوی د دوی نه ډیر طاقتور وو او د دنیا ملکونه چان کړي وو نو آیا هغوی څه د پنازه بیا موندو په دې تاریخ کې د عبرت سبق دی د هر هغه چا د پاره چې زړه لري یا خبره په توجه سره اوري مونږ زمکا او اسمانونه او د دې په منځ کې ټول سيزونه پشپغو ورځو کې پیدا کړل او مونږ لا سستړیواله رانغه نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبري چې دا خلق جوړوي په هغه صبر کوا او د خپل رب د هم سره دغه تسبیح وایا د نور ختلو او د نور پریوتلو نمخ کې او د شپې په وخت کې بیا دغه تسبیح وایا او د سجدونه د وزګارې دون رست هم او واورا په کوم ورځ چې आवाज کوونکې هر سړی ته د نږدې نه आवाज وکړي په کوم ورځ چې ټول خلق د حشر چغا ټیک ټیک واوري هغه ورځ به د مړو دراوتلو ورځ وي خاص هم مونږه ژوند ورکو او هم مونږ مرګ راولو او خاص هم مونږ ته د ټولو واپس راتلل دي په هغه ورځ چې کله زمکه اوښليږي او خلق داغین راوزی او په منډه منډه رازغلی دا حشر یعنی د خلکو راغونډول مونږ ته ډیر آسان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبري چې دا خلق جوړوي هغه مونږ ته ډیر ښه معلوم دي او ستا کار دا نه دی چې په دوی باندې خبره په زور اومنه پستو د دې قرآن په ذریعہ هر هغه سړی ته نصیحت کوا څوک چې زما د خبردارۍ نه یره کوي